د 1403 کال د کانکور ازموینې پایلې د چنګاښ میاشتې په 21 نیټه د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په شتون کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې اعلان شوې. د ازموینو ملي ادارې مسؤلین وایي چې په سږ کال کانکور ازموینه کې ټول ټال 4,938 تنه بریالي شوي چې له دې جملې څخه 1,293 تنو لوړو زده کړو او پاتې نورو یې د نیمه لوړو زده کړو مؤسسو او دیني تحصیلي مرکزونو ته لار پیدا کړې ده. په مجموع کې موږ سره چې کوم کامیاب تعداد د سکالي 4,938 کسان دي، واجد شرایط 4,930 کسان دي، بنتیجې 1,921 کسان لرو. بیا د دې سره هم زمان موږ دویم ظرفیت ته 1,918 کسان ظرفیت دا لرو. وړاندې به دا یو معمول چې کله به یو سړی بنتیجې اعلانو بیا د هغې دپاره به څه بله لار نه راوته. د کانکور په سږنۍ ازموینه کې د کابل حبیبي علي لیسې څخه اتل خان د محمد اعظم زوی د 359.1 نمرو په ترلاسه کولو سره عمومي اول نمره اعلان شوی دی. اتل خان وایي د کانکور پایلو ته ډیر په بېصبرۍ په تمه و. نوموړی وایي پر ځان باور درلود چې د طب پوهنځي ته به بریالی کیږي. کله چې نتایج اعلانېده د غونډه شروع کېدله 10 بجې، نو زه شلګم 10 بجې رالم حجرې ته. نو ترونه او پلار مې یو څو نفره میلمانه دا هم ناست وو، بس زه چې رالم نو ډېر په بېصبرۍ نمرو ته تمه وم. نو ما هدف همدا و او زه مطمئن وم چې دا نتیجه لاسته راوړلی سم. او بل احساس ډېر د خوشحالۍ او هیجاني احساس سره. د اتل خان تره میرویس وایي چې اتل خان ځان ته همدا هدف ټاکلی و چې د کابل طب پوهنځي ته بریالی شي. نوموړی وایي اتل خان په ځان ډیر باور درلود او د کانکور ازموینې لپاره یې بشپړ تیاری نیولی و. ډېر د خوشحالي ځای ده. البته زه داسې الفاظ نه لرم چې هغه خوشحالي په اظهار کړم. البته زموږ ټولې کورنۍ لپاره، ټولې منطقې لپاره ډېر د خوشحالي ځای ده. متل جان یو بااستعداد هلک ده او موږ ورته هدف ټاکلی یو او خپل هدف ته ځان ورسو. ډېر درسونه یې ویلي، ډېر کوشش یې کوو چې نن یې هغه ده موږ او خپل اتل جان ثمره ګوري. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم ټولو بریالیو محصلینو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په علمي ډګر کې محصلینو ته د غوره تحصیلي نصاب چمتو کولو ترڅنګ نورې هم ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. هغوی ځوانانو ته دا اطمینان ورکوو چې قدرمن محصله د عالي تحصیلاتو وزارت ستا د ارتقا ستا د ترقۍ دپاره ډېر څه آماده کړي دي. نن د عالي تحصیلاتو په وزارت کې دا ظرفیت ستا چې ستا غوښتنو ته جواب ووایي، تا ته هغه څه برابر کړي چې هغه ستا د فکر او ستا د زړه تقاضا ده. ته به انشاءالله د عالي تحصیلاتو وزارت کې د یو سالم نصاب سره مخ کېږي. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کانکور ازموینه کې د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د چارواکو په خبره سرپرست حکومت له ابتدایه دورې نیولې تر لوړو زده کړو او تعلیمي او تخنیکي زده کړو پورې د هیواد بچیانو ته د لا غوره او ډاډمن ښوونیز او تحصیلي چاپیریال چمتو کولو ته ژمن دی او په دې برخه کې تر دې دمه د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.